راوړه چې دا ګډون کړي. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا مو وخت په خیر. دا ځل ډېر یوې ښایسته سیمې ته راغلي وو. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د نورالام صاحب درې ته راغلي او دغه دره تاسو ته معلومه ده چې دا هم له دغسې ښایسته د چهارمغزو له ونو څخه ډکه ده. ډېر ښایسته چهارمغز لري او جوار هم ورسره دي. موږ هم یو لنډه شانته میله برابره کړې. ډېر زیات ملګري راسره راغلي دي. یو ډېر خوږ ملګری چې ما سره دی هغه نو تاسو به یې وپېژنئ د کیمرې له مخې. راځه. السلام علیکم ریحان صاحب. څنګه یې شرافت صاحب ښه یې؟ خدای فضل ته ښه جوړې صحت ده ښه ده. جوړې څنګه چل دی؟ میلې نه به خوند واخلو که نه؟ بلکل ریحان صاحب یو خو طبیعي هوا ده، څومره ښایسته سیمه ده. چهارمغز ونې وګوره چې دا په نورو ځایونو کې لکه نشته دلته ډېر دي که نه. او بل چهارمغز به خورو که نه؟ بلکل به خورو ځکه د چهارمغزو سیمه ده نو دلته به حتما چهارمغز خورو. ته نه وایې چې دلته چهارمغز ونه خورې نو چې انګور به خورې. ماشاءالله ماشاءالله. میلو ته راغلي دا ځوانان هم راسره ناست دي او غلي غلي موږ ته ګوري. بابا موږ سره همکاري کوي په دا سپین ځان باندې. خدای دې ښه لري. ډېر مېلمه دوست دی، مېلمه پالی سړی دی. څنګه راغلی مدیر جان؟ والله راغلي ته د جوارو میله وکړو وروره. د جوارو میله کې؟ هو که نه. ملګري څوک دي سره؟ ملګري تا نه نیولې ده تر افغانه پورې. څنګه ده؟ کومه سیمه ده؟ کوم ځای ده؟ نورالام صاحب ده. بس راغلو جوارو میله به وکړو، ډوډۍ به وکړو. نو داسې ماحول نه خوند واخلي، خپل وطن کې ژوند وکړئ او امنیت راغلی ده وروره. کارونه به هم الله پاک پیدا کړي، هر څه به خدای سم کړي او میلې به هم کوئ؟ او میلې به کوو ښې پرېمانه. او که د شپې هم بنوکک وهه دا به پکې لا اخلي. ښه راغلاست قدرمنو دوستانو. مخکې موږ خبره کړې وه چې ملګرو سره میلې ته راغلي وو. د جوارو او د چهارمغزو ښایسته میله ده. نورالام صاحب دره ده نو ملګري لګیا دي. ډېرې نه غږو، فقط یوازې په دې خاطر چې زموږ په وطن کې امنیت دی او دغسې میلو ته دیرو ته خلک راځي لرې پرتو سیمو ته د چهارمغزو، د جلغوزیو، د جوارو همدغسې نورو میلو څخه خوندونه اخلي. نو تاسو ته موږ وښودل چې دغه زموږ وطن کې بیخي کراري ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نو موږ به باقي دا جوار وخورو چې تاسو هم خفه نه شئ. ښه وخت. چی شي پرې روان